دا هیواد نه د ایران د کولاب دی دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا دیار او هغه یار کله دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا دیار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا دیار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي له امو تر اباسي نه یو پښتون دی یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی هزاره تروپل ازبک که تاجکان دي پشهی ګجر عرب نه بلوڅان دي سر شیندل دي زر شیندل دي جواري ده د تاریخ پاڼې ته نوي سرداري ده پر هیواد مات شوي سر بلا دې واخلم پر ګولو ویش د ډټر بلا دې واخلم خمارونه ننګي د نوش بادې شه جنتي خوري د زه د مور شودې شه زه به نه یم زه د نه یم تل ویدانه خو تل پاتې دې وې لوی افغانستانه موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په ګوټ کښېنه دننه زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په دشتۍ سره ګړېږي یو د بل پر غیبتونو نه مړېږي لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکل یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل نه ماړه دي عربي صاحب یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل نه ماړه دي بعضې اورم د بیړیو په دیدار دي کرونده لاس ته راوړنې بند کوکنار دي د ګوهر شخه شولانګه به زیاتېږي دا حالت به ورځ تر بل ترنګلی کېږي ګېډۍ ورک شلو بس خوند له کلي ورک شو یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو ترپکېدی دي بدنیتۍ دي بدامنۍ دي پر موږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي وا زما نیمارمانه ارمانجنه له خطره خالي نه ده سرخندنه خو ته ډېر ښه یې چې په کور کښېنئ دننه حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې خدل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور غوښې هډوکي کباب هم خوري وینه هم څښي زمزم هم څښي شراب هم خوري قضاوت هم دې ته وایي ته دې جوړ وې ته دې خاد وې ته دې پټ وې ته دې موړ وې ځکه خوار لوڅ او برباد ومخوم دې ځکه ستا پر نامه یاد ومخوم دې زه له هغه در په در خاورې په سر یم ته د عمر نه بادار زه د نوکر یم زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم د هوسا اوسه بېغمه زه بیدار یم زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم ته هوسا اوسه بېغمه زه بیدار یم که څه کېږي نو په ما به ول کېږي که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي نور وګړي باید مړه یا زنداني شي زما سر دې ستا له سره قرباني شي خو تر کومې به ژوندی ته شتمنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه د توجه نه مو بیا هم مننه بخ اوسه